السلام علیکم درنو زده کوونکو ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. بخت الله بهار یم، حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ د برخې یو نوی لوست در وړاندې کړم. په تېرو لوستونو کې موږ د ب مرکب د خطاطۍ په برخه کې پای ته رسولی و. اوس غواړو چې د ح په مرکب باندې پیل وکړو. یعنی څنګه کولی شو چې ح له الف سره، ح له ب سره، یا جوم له الف سره، جوم له ب سره او همداشان نور تر ی پورې ولیکو. نن راځو د ح توری زده کوو. ح، جوم، څ، چ، همداسې نور. دا هغه توري دي چې ټول په یو شکل لیکلی کیږي. یوازې ټکي ورکولی کیږي او د ټکو په ورکولو او لرې کولو سره د دوی نوم هم بدلیږي. راځو په لوست پیل کوو. ح له الف سره په څه ډول ګډیږي؟ یا جوم له الف سره. کولی شو چې دغه ح یا جوم الف په هغو ساحاتو کې ولیکو په کومو ساحو کې چې د ځای محدودیت نه وي، ساحه زیاته وي. ح الف مو چې هدف وي نو ح الف په دې ډول اوږده لیکو. خو که چیرې ځای کم وي، یعنی د ساحې محدودیت وي، نو بیا ح الف داسې کوچني لیکو، یعنی اوږدول بیا نه ورکوو. همداشان راځو ح ب څه ډول لیکلی کیږي؟ ګورئ دا ح ب دي، جوم ب دي، جومتې، خ، څ، چ، ث، همداشان نور توري ورڅخه جوړولی شو. او دا چې دی دا څ الف، جوم الف، خ الف، ځ الف، همداسې نور توري مونږ کولی شو چې ورڅخه جوړې کړو. راځو اوس ح له جوم سره ګډوو. ح له جوم سره څنګه ګډیږي دا زده کوو. ح مو له جوم سره ګډه کړه، یا څ مو له جوم سره ګډه کړه، او یا هم ځ. دې ته چ هم ویلی شو، خ هم ورته ویلی شو، همداسې نور. ح له دال سره څنګه ګډیږي؟ کولی شو چې داسې اوږده یې هم ولیکو. اوږده د دې لپاره لیکو چې کله ناکله داسې پیښیږي چې موږ زیاته ساحه ولرو، نو بیا یې اوږد لیکو. او که چیرې د ساحې موجودیت کم وي، یعنی محدودیت یې کم وي، نو بیا ح دال کوچني لیکو، یعنی بیا د ح ته اوږدوالی بیا نه ورکوو، داسې یې کوچني لیکو. خدای تعالی دې وکړي چې نننی لوست مو د خوښې او پسند وړ ګرځېدلی وي. زموږ د نورو لوستونو د زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او همداشان که تاسې غواړئ چې له الف څخه زموږ لوستونه وګورئ، نو تاسې کولی شئ چې زموږ د یوټیوب په چینل کې الف څخه تر ننني لوسته پورې ټول لوستونه وګورئ او زده یې کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.